مدینه شریفې ته چې حضور پاک مبارک هجرت وکړ په ډېره مجبورۍ وکړ، ولې چې په مکه کې د مکې کافرانو د نبی علیه السلام سره او د هغه د ملګرو سره ډېر ظلمونه شروع کړي وو چې د هغې بیان ما تاسو ته په مخکې جمعو کې کړی دی. د حضور پاک دا مقصد و چې د مدینې ته لاړ شم، د دې خلکو نه به زه هلته په امن شم او ماخوذ به شم، لیکن دې ظالمانو په مدینه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرېنښود. د مدینې چې کم خلکو پیغمبر علیه السلام ته پناهي ورکړې وه او ایمان یې راوړی و، هغوی له به یې دمکۍ ورکولې، نه پرېښودل. وی تاسو زمونږ دشمن لامن ورکړی دی او زمونږ دشمن هم ځان سره ځای کړی دی، تاسو سره مونږ ګورو، دا دمکۍ به یې ورکول. چې کم منافقین په مدینه شریفه کې، هغې منافقانو سره به ساز باز کو او هغوی به یې لمسول چې د مسلمانانو خلاف سازشونه وکړي. او په مدینه شریفه کې چې کم یهودیان اوسېدل، چې پیغمبر علیه السلام لاړ، د یهودو سره یو معاهده وکړه چې موږ به یو بل ته غږ نه کوو، د یو بل د دشمن مرسته به نه کوو، یو بل سره به د امن ژوند تېروو. نو دې د مکې کافرانو هغه یهودیانو سره ساز باز جوړ کړ او هغې د پیغمبر علیه السلام خلاف لمسول شروع کړل. بل چې په مکه کې کم کمزوري مسلمانان پاتې وو، یا ښځې هجرت یې نشو کولی، یا ماشومانو هغې هجرت نشو کولی، یا غریبانانو او غلامانو، هغې خلکو سره زیاتی شروع کړل، هغه به یې وهل او هغه به یې ټکول او هغوی به یې پاککلو تړل. ډېر انتهایي ظلمونه یې شروع کړل د هغې مکې د کمزورو مسلمانانو سره. د دې نه علاوه داسې ظلمونه شروع کړل چې مدینې ته به لاړل او د مسلمانانو باغونو او فصلونو ته به یې اور ورته کو، راتښتېدل به. د مسلمانانو چراګاه و، هغې کې به یې څاروي څرول. قرد ابن جابر فهري دی لاړ او هلته چې د مسلمانانو څاروي اوسې یې مړه کړل، څه یې ترې راوتښتول، او چې کوم په هغه درمن کې بوس یا نور کوم څیزونه و، هغې ته یې تیلې ورته که هغې ول وسوځو. دا ظلمونه دوی شروع کړل. کوم مسلمانان چې به په لارو تلل او کافرو له به په ګوتو ورلل او به یې ونیول، وهل ټکول به. نبی علیه السلام وی خدای د دې ظالمانو د لاسه خو موږ ډېر تنګ شو، کلي مو ورته پرېښو، مکه مو ورته پرېښو. خلک وایي ویره نبی علیه السلام جهادونه کړي د کافرانو سره، نه به یې کول، څه به یې کول. مکه مو ورته پرېښوده، کورونه مو ورته پرېښودل، چې کوم په مکه کې زمونږ پټي و هغه مو ورته پرېښودل. چا نه ښځې پاتې شوې، خاوندان یې مدینې ته لاړل، چا نه بچي پاتې شو، مور و پلار ترې نه پاتې شو، بیت الله پاتې شو، د خدای کور هم ورته پرېښو او تلاړو، بیا په قلار نه پرېږدي. دې سره به څه کوو؟ نو نبی علیه السلام صحابو سره مشوره وکړه، یو فیصله یې دا وکړه چې د دې ظالمانو نه مونږ په څه ځان خلاص کړو. نو د مدینې نه د مکې نه به شام ته دوی تل، مکه خو داسې علاقه ده چې هلته خپل فصل نه زرغونېده، نو شام ته به تلل او شام نه به تجارتي غله او دا قصې پسې راوړل. نو نبی علیه السلام دا سوچ وکړ چې د دوی کومه قافله شام ته ځي، نو په هغې باندې یو حمله کوو. داسې حمله نه کوو چې قافله وله ډوډ کړو، خو لږ به ویریږي دوی به ویریږي، دوی به پوه شي چېرې دا خو که موږ مسلمانانو سره ظلمونه کوو، نو مسلمانان خو هم دا دی زمونږ په قافله حمله کوي، او د دوی ټول تجارت خو په شام و، نو که او د شام لاره د مدینې خوا کې تېرېدله، نو که دا لاره په موږ بنده کړي، نو موږ به غنم د کمي، زمونږ خوراک به د کم ځای نه، او زمونږ تجارت په مکه کې خو بغیر د سرمن نه بل شي نشته، څه به کوو؟ نو د دوی یو تجارتي قافله تله شام ته. نو حضور پاک سره د یو څو ملګرو لاړ، په هغې باندې د دمکۍ او د یرولو دپاره. خو چې نبی علیه السلام په هغه لارې ته ورورسېد، نو دا قافله دې شام ته وتې وه.
نو پیغمبر علیه السلام سره د صحابه واپس راغله. بیا ورته پته ولګېده چې هغه قافله د مکې د کافرو چې کوم شام ته تلې ده واپس را روانه ده. نو بیا ورته نبي علیه السلام سره د ملګرو ووت. و اتفاق ده د خدای خوښ هم داسې وه چې دوی سینګ میدان ته ورسېدل نو قافله ته د لارې نه وتې واپس مکې ته رسېدلې. دې لومبۍ ته غزوه ابوا وی او دویم ته غزوه ودان وی. بیا نبی علیه السلام ته پته ولګېده چې د قریشو یو مضبوطه قافله ده او د ابو سفیان په سردارۍ کې ده او ډېر تجارتي مال دی پکې. ودرېږه په دې یو حمله کو چې دوی ویرېږي موږ نه ملي شي. خو چې نبي علیه السلام څنګه عشیره یو مقام دی هلته ورسېد نو ورته پته ولګېده چې هغه قافله شام ته رسېدلې ده نو واپس رالل. بیا ورته پته ولګېده نبي علیه السلام ته چې هغه قافله واپس د شام نه را روانه ده او مکې ته ځي. نو نبي علیه السلام صحابو سره مشوره وکړه بې ځای چې د قافلې پسې دی د دې تجارتي کومه قافله ده دې پسې وځو لږ یو پوټۍ یهره وجوي چې دوی مونږ نه لږ په قلاړ شي مونږ خو ورته وطن کلي بچي ښځې هر څه پرېښوده بیا په قلار نه پرېږدي مدینې ته راپسې راځي او زمونږ چراګاهونو باندې ورونه ورته کوي زمونږ څاروي تښتوي ظلمونه کوي. نو نبي علیه السلام تیاری وکړو. دې درمیان کې تاسو ته مه ووایو چې د انصارو د مدینې شریفې چې څومره وو هغې له به یې دمکۍ ورکولې هغه به یې هم نه پرېښوده چې تاسو ولې زمونږ دشمن له پنۍ ورکړې ده. نو د مدینې شریفې یو سردار و د یو لوی قوم مشر و د اوس قبیلې د هغه نوم سعد ابن معاذ و. دې لاړ مکې مکرمې ته. نو په مکه کې یو لوی کافر د امیه ابن خلف د هغه سره د دوستانه وه دواړه غټ غټ تاجران. دا سعد چې به کله مکې ته لاړ د دې امیه سره به دیره او امیه چې به کله مدینې ته راغی او یا د مدینې په خوا کې به شام ته ته نو د دې سعد سره به دیره د دواړو قریبي دوستانه او تجارتي تعلقات. نو حضور پاک چې هجرت وکړ نو دې درمیان کې سعد ابن معاذ به زدم بیت الله ته یو عمره به وکړو طواف به چې لاړ د هغه امیه سره دیره شو. امیه ته وایي اشنا زه خو طواف له راغلی مو د بیت الله طواف کوم. امیه ورته وایي داسې کار ده هغه ورځې دې لاړئ نور کله به ته دلته کولاو ګرځېدې په مکه کې او ته هم د مدینې سردار یې خو زمونږ دې خلکو به ستا ډېر زیات قدر کوو. اوس د مکې خلک تاسو ته ډېر غوسه دي لکه تاسو زمونږ دشمن له پنۍ ورکړې ده اوان هم ورکړې دی. نو عمره طواف به کې خو لږ په طریقه داسې وخت کې به وځو چې څوک دې ونه ویني هسې نه چې څوک دې ونیوي او څوک د سره جګړه ونه کړي. وی څه ټیم وی غرمه د غرمې په مکه کې ګرمي زیاته نو عموما خلک پودي غرمه به وځو نو طواف به وکړې راځې به او بیا به ځې مدینې ته. وی نه راخت چې څنګه دې ووتل طواف لذي غرمه چې چا نه یریدلو مغه حرامي سره ملو شو چې ابو جهل مخې له وله ده. د سعد ابن معاذ ته وایي د صحابي ته هلکه څنګه بېغمه زمونږ په کلي کې ګرځې او زمونږ دشمن لم امن ورکړې او ته دلته بېغمه ګرځې ته خو زمونږ دشمن یې چې دشمن لم امن ورکړه. افسوس چې د دې امیه سره د مونږ د سردار سره نه وې که نه چې ته مانه دلته جمدې پاتې شوې تا ته مې چل کولی. سعد ابن معاذ کو هم د او د قبیلې د انصارو د مدینې د یو قوم لوی سردار و. هغه چې دا خبره زغملی شوه هغه ورته وی ابو جهل په قلار کې نه ابو جهل نو کل عمرو ابن هشام په قلار کې نه ماله دمکې دلته مه راکوه که تا زره د بیت الله نه منې کړم نو ستا لار په مونږ په مدینه ده چې شام ته ځې ستا تجارتي ټول معامله شام کې ده او لار دې په مونږ ده لار به در باندې بنده کړه یا به خورې څسکی به څه. دواړه سره ګرم شو چې ګرم شو دا امیه چې دا سعد ابن معاذ د چا میلمه و هغه پکې منځ کې مداخلت وکړو نو هغه خو وی که زه اوس د دې میلمه مرسته کومه نو قوم کې راته دشمني جوړېږي میلمه به خپل کار که
نو دې میلمه ته وایي دې صحابي ته سعد ابن معاذ ته هلکه وایي ته خو زما دوست دی وګورې دا ابوجهل دا زمونږ سردار دی په دا آواز مه وباسه دې خو زما د مخه تا ته غږ نه کړ خو د څه له چغې راوباسې وایي ښه زما ستا تعلق دوستانه تا هلته ما سره راځي د تا سره نو تا د دې خپل کلیوات پرو پوځه دې پرېښودم وایي ته خو په قلار کښېنه امیه ته وایي وایي ستا متعلق خو نبي علیه السلام ویلي دي چې امیه به مونږ وجه تا خو نه پرېږدو خیر معامله دلته رفع دفع شوه او دا سعد ابن معاذ مدینې ته لاړ واپس او چې دا امیه کور ته لاړ نو ښځې ته ویه ښځې وایي ته خبرې وایي ښه څه وایي هغه میلمه د مدینې راغلی و د هغه د ابوجهل ګرمه ګرمۍ راله ما د ابوجهل مرسته وکړه هغه وایي چې نبي علیه السلام وایي چې مونږ به امیه وجم والله ما یکذب محمد صلی الله علیه وسلم قریب دی چې په محمد خو چېته دروغ نه وایي اخو رښتیا خبرې کوي اخو دروغ نه وایي او د هغه د خولې نه وتې دي چې ما به وجلي بلکې حافظ ابن حجر لیکلی دی وی قریب و چې اودس ماتې ته تللی وي دومره یره پرې راله ښځه ورته وایي مړه مه یېرېږه بې غیرته هغه دلته نشي راتلی او ته بال څه له یېرېږي نه که نه وایي دروغ نه وایي چې دا خبره د خولې نه وتې ده نو څه چل دی هر ځای کې چې په ګوتو ورغلم دا مې دې پورې درته وایي چې د مدینې خلکو له مې دا دمکۍ ورکولې بیت الله ته یې نه پرېښودل خدای اوس عجیبه نظام کوي دلته د بدر غذا جوړه شوه څنګه جوړه شوه چې نبي علیه السلام په 14 د رمضان په 2 هجرۍ کې صحابو سره میټینګ وکړو ځای کې ځو خو موږ هغه تجارتي قافلې له هغې له دمکي ورکوو چې دا کافر مونږ له قلار شي نو ستاسو خوښه ده که څوک را سره په خپله خوښه ځای هم او که څوک نه ځای هم داسې جنګي لښکر له مقابلې له نه نو بعضې صحابه کرام ووتل او بعضې یو څو کسه پاتې شو دي چې څنګه د مدینې نه په 14 د رمضان ووتل بئر ابي عنبه ورته وایي د مدینې سره خوا کې یو ځای یو خشته خوږې اوبه وې خلکو به د هغې له مدینې ته اوبه راوړلې چې هلته ورسېدل نو پیغمبر علیه السلام ټول صحابه کېنول چې کوم ماشومان وغې واپس کړ وایي تا والت حضرت برا ابن عازب رضی الله عنه دی هم واپس کړ عبدالله ابن عمر رضی الله عنه اسامه ابن زید رضی الله عنه زید ابن ثابت رضی الله عنه دا واړه صحابه کرامو اسید ابن خزیر رضی الله عنه دی واپس کړ صرف یو صحابیو عمر ابن ابي وقاص په جلا شو چې نبی علیه السلام واپس کو نو پیغمبر علیه السلام هغه له اجازت ورکړه دی راځئ چې څنګه دغه ځای نه دوی مخکې لاړل مقام روحا ورته وي هلته نبی علیه السلام سره صحابه ورسېد نو حضرت ابو لبابه رضی الله عنه دی ولېږه وی ته ځه مدینې ته د مدینې امیر شوې تر څو چې زه نه یم راغلی زما قایم مقام به دی دی واپس کو او د قافله او 2 جاسوسان یې کولېږه د یو نوم حضرت بسبس رضی الله عنه او د یو نوم حضرت عدي رضی الله عنه دا دواړه یې ولېږل وی تاسو لاړ شئ او د قریشو د هغه تجارتي قافلې مولا جاسوسي معلومات وکړئ چې دا کوم ځای را روانه ده موږ یې کوم ځای مخه دا دواړه یې دلته ورسو د روحانه چې صحابه کرام لږ مخکې لاړل یو بل مقام د صفرا ورته وایي هغې صفرا ته ورسېدل نو هغه 2 جاسوسان راغلې د نبي علیه السلام چې کوم 2 جاسوسان هغې پیغمبر علیه السلام ته وی صاحب وی د قریشو د تجارتي قافلې د مدد دپاره د ابوجهل لښکر را روان دی نو نبي علیه السلام دغه ځای کې صحابو سره مشوره او د ابوجهل لښکر ولې څنګه را روان ابو سفیان ته پته ولګېده هغه د تجارتي قافلې مشر چې ما زما دپاره خو مسلمانان راوتي دي چې تلم شام ته بچ شم اوس واپس چې ځم نو راوتي دي نو هغه یو کافر و زمزم ابن عمرو غفاري هغه له یو تیز اوښ ورکړه وی په دې اوښ به ځغلې او ځان به مکې ته رسې او مکه کې د اعلان وکړه چې ستاسو کومه قافله را روانه ده د تجارت د ابو سفیان هغې زه رالېږلې هغې وایي چې زمونږ مدد له روضې مسلمانان پر مونږ حمله کوي
او دا دامره تجارتي قافله وه چې د مکې د هر کور مال پکې و. چا به څوک به پخپله تلل، چا به بل له مال ورکړی چې دا ځان سره یو څه ګټه منې. هر چا مال پکې و، ډېر مضبوطه درنه قافله وه. نو زر راله روزی مدد لو که رونوتی نو موږ به مسلمانان وجني او قافله هم لوټ کړي. نو زمزم ابن عمر دی چې راورسېد نو د هغوی به دا قانون و چې هغوی به خطرناک خبر و نو څادر به یې د سر نه داسې تاوه و. سهار به څادر به یې اوچت که او تاوه به او چغې به یې ویل یا صباحا یا صباحا. نو خلک به ورته راجمع. دې زمزم ته ابو سفیان وایي ته به دا چلو کې چې ته به دې د اوښ دا پوزه زخمي کې چې وینې ترې بهېږي او د څادر په ځای به جامې وباسې او ابه تاوې. نو خلک به پوه شي چې مسله ده ډېره خطرناکه ده، نو خلک به دلې په منډه راولي. نو دې زمزم همغه چل وکړه، د اوښ دا پوزه یې زخمي کړه، هغې نه وینې بهېدې او جامې یې وویستې، بیا د سر نه تاولې. نو چې خلکو کتل ټول ورته راجمع شو چې خدای څه مسله ده. ماشومانم، ښځې، بوډاګانم، ځوانانم، هلکه خیر دی ته خو زمونږ هغه تجارتي قافله کې تللی وې که نه. وی یو ابو سفیان راولېږلم، مسلمانان ستاسو په قافله حمله کوي، مدد له وله راولېږه. ابو جهل لښکر تیار. اوس د خدای شان دی هغه امیه چې هغه سعد ابن معاذ ورته ویلي چې نبي علیه السلام به دې وجنې پرېږدي دی نه، هم د مکې غټ سردار و. ابو جهل په دې سردارانو ګرځېده چې دا مشران راغونډ کړه، ملکان به پخپله دي. یې امیه له راغی. امیه ته وایي چې کاکاجي نیمه شو څنګه چل به کوو وروه مشره. هغه وایي زه خو ناجوړی. هغه ته خو ښځې ووایي ورته وایي خبره دې یاده ده د مدینې هغه ملګري کې درته ویلي وو؟ یو یاده مې وي پام کوه ګوره ونه دی وی نه ده. یې راغی زه خو ناجوړ یم بیمار نشم. ابو جهل هم پوره شیطان هغه وی چې زه دې ځمه ستا ته به څنګه ما نه پاتې کې. وی ګوره ته مشر یې سردار یې او چې ته نه ځې د هلکان هم نه ځې، څه مهرباني وکړه موږ سره وځه خامخا. دې کله یو بانه ناجوړ یم او دوه نوکران به د ځان پسې ولېږم او درې به ولېږم او څلور به ولېږم. ابو جهل ورته د هلکانو جرګه راوسته، دا ماشومان او ته نه ځې، د ځوانانو یې وله راوسته، د بوډاګانو یې وله راوسته. وی داسې کار دی ځمه خیر دی جنګ له، خو لږ غوندې را سره په لاره لاړ شه چې ستا د وجې دا نور وځي، چې ته نه دي دا نور پاتې کېږي، نو خیر دی بیا به دې را واپس کړو. نو وی زه ډېره ښه ده. نو یو اعلی اوف ځان لالمه پورته چې راغې ښځه ورته وایي تا خو نه ځمه او تا وایي چې ما ته خو هغه د مدینې هغه ملګري ویلي چې نبي علیه السلام وایي چې زه دې وجنم او دروغ هم نه وایي. وایي ښځې ځم نه لږ غوندې ورسره وځم یو ورځ مزله او داسې اوښ مې ځان له اغېشتلی که نه چې دوی په ما پیږي را تښتېدلی به یم ځم نه ورسره. وایي ښه ګورې پام کوه لاړ نه شي ګوره کم وخت ته مړ به دې کې. وایي ډېره ښه. ابو جهل پوره شو، هغه وی چې دې کاکا به زه خامخا رسو. نو یو دوه درې څلور هلکان یې پرې مقرر کړه. هغوی ته یې ویل چې ګوره دې نه ونه تسکئ د ده څوکی تاسو به نور څه نه کوئ خو د امیه څوکی به کوئ چې دې ځان سره ورسوئ. دوی چې څنګه د مکې نه روان شو نه خو به پیاده مزلې وې، یو ځای کې دمه وکړه خیمې خښه کړې. نو امیه ځان ته اوښ نږدې وتاړه. دې مطلب و چې شپه ده دا خلک وځي شي نو غلی به په اوښ په ور واړم او تښتم به ځم ده. نو چې دې څنګه پاسې دغه هلکان خو ورته ابوجهل پرې کړو هغوی زر را منډې کړې. کاکاجي خیر دی مونږ ولاړ یو څو لوټه پکاري او دسماتې له اوبه پکاري بل څه پکاري خدمت ته وله. خدای ته ماشاءالله کار د کوم ځای نه ویښ پر پراته ده. وی نه نه تاسو ده شئ څه خبره نشته. نه نه کاکاجي مونږ ستا خدمت ته ولاړ یم ته دې ویښ یو مونږ دې وده یو. سړی پوه شو چې دې خو کار ونه که زه بل ځای کې چې که خیر یې دمه کوو هلته نه به راتښتم چې بل ځای قافلې شوارو دو شوارو د مزلو په یو ځای کې دمه کوله. دې بیا چې نیمه شپه شو ټول خلک وده دي او دې غلې غوندې راپاڅېد خپل اوښ له هغه هلکان ورته پیو هغوی ولې زر را منډې کړې. کاکاجي په خیر څه چل دی ناجوړی خېټه کې درد دی او دسماتې ته ضرورت دی اوبو ضرورت دی. خدای پاک اوده شی سر کوزو خو چې لخم را پسې را منډې وهی ایسه چې تم نشته سې را پاڅېم چکر لګو. نه نه کاکاجي چې ته ویښې مونږ له خوب راځي مونږ به ستا خدمت کوو هلته نم کا خوند ونه که
په درېیمه مرحله کې اخره کې خدای به درته ورسوي. راته ستا خلکو مخکې خو راتلی نه شم بیا ورسېد او بیا به یې راته قصه وکړم بدل کې خدای مردارم ته. دلته کې چې دا سړي کوم وخت کې راغی زمزم ابن عمر او ده دا دشمن ابو جهل راپاساو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترور د بیبي عاتکې هغې خوب ولیده. حضرت عباس یې رور هغې راوغوښته ویې رور یو خوب مې خطرناک لیدلی دی بېګا. وی څه خوب دې لیدلی دی؟ یو سړی راغی په اوښ باندې او د مکې په دې خور کې اوښ څمله او درې چغې یې ووالې او درې چغې کې څه دي؟ اواز یې دا وکړو چې قوموا یا آل غدر الى مسارعکم اخرجوا الى مسارعکم ای دوکه بازو پاسه او خپل مرګ ځای ته ځان ورسوئ. فی ثلاثن درې ورځې ای دوکه بازو خلکو د مرګ ځای ته درې ورځو کې ځان ورسوئ. وی دا چغې وواله وی خلک ورته راغونډ شو وی بیا د بیت الله خواله راغی او هلته کې هم دا چغه وواله درې چغې یې ووالې او وی بیا د جبل ابي قبیس ته به راوخته او د جبل ابي قبیس نه یو ګټه تیږه راواغېسته او هغه یې لاندې راوغورځوله. وی هغه تیږه ډکرې شوه او د هغې ذرې د مکې هر کور ته ورسېدې. بیبي عاتکه د حضور پاک ترور دی عباس رضی الله عنه خو مسلمانو خو پټه هغه ته وایي څه مسله خطرناکه پیښیږي ما داسې خوب لیدلی دی. د هغه دوستو ولید ابن عتبه هغه ته یې لوی ولیده وایي دا خوب هلته ته ویم زما خور داسې خوب لیدلی دی خو چاته به وایې نه. هغه خوب ال پلار ته وایي عتبه ال ابو جهل ته وایي. خبره خوره شو. حضرت عباس وی روان و چې ابو جهل اواز راکړه ای ما ته ابوالفضل دلته راشه وی تاسو څلو خو د پیغمبرۍ دعوه کړې وه خو د ښځو نه نو خبر اوس خو ستاسو ښځو د پیغمبرۍ دعوې شروع کړې. وی مې چې څه چل دی؟ وی چې ستا خور خوب لیدلی دی. وی ما ځان نه غرضه کړه. وی زه پته به ولګي چې د تیږې ډکرې به زمونږ کورونو ته رارسي او که د مسلمانانو کورونو ته به رسي. ما ځان غلی یو دا خوب وی چې دا سینګ دا خوب ولیدلی شو نو دې کې زمزم راغی هغه اوښ واله او اعلان یې وکړه چې د قافلې خبره م ولې د قافلې مدد درولې. قافله روانه شوه او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ډېر لوی په کبر روانه شوه ډېر لوی تکبر سره او شرابونه یې ځان سره وانخیستل او زر کسانو وتل د زرو نه هم زیات وو جنگ پاتې شوي زر کسان دي د زرو نه هم زیات وو او هر یو سره توره وه زغرې یې چولې وې 200 ورسره اسونه اوښان یې 700 او 300 ورسره اسونه او شهسوارانو هغه تش اسونه نه هغه خلک چې هغه نیزه بازۍ به یې کوم 300 شهسواران 200 ورسره اوښانو او ټول مسلحو او مسلمانانو سره څه دي مسلمانان 314 دا زر هغه 300 مسلمانانو سره ټولو سره ټوټل 8 تورې دي. ځکه هغې خو د لښکر د جنګ په نیت نو راغلی هغې خو د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت راوچو نو 8 سره تورې دي 2 سره اسونه دي دوی سره 300 اسونه هغې سره 2 اسونه دوی سره 200 اوښان هغې سره 80 اوښان دي او 80 اوښان داسې دي چې د سورلۍ اوښان دي 3 کسان به پرې سورېدل لکه 2 به پرې سوارو یو به پړی نیولی و یو به بره ختېده چې ستړی کېده به بل به کوزېده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم 2 کسان ملګري 2 سره ملګري یو ورسره حضرت علی رضی الله عنه یو ورسره حضرت مقداد رضی الله عنه په 3 کسه یو پوخ حضرت مقداد رضی الله عنه وی 2 به سوارو یو به کوزېده وی پیغمبر علیه السلام د کوزېدو نمبر را وی د خدای رسول ته به نه کوزېږي ته کینه او زه او علي به کوزېږو بس کله به زه پیاده سفر کوم علي به برئ کله به علي کوزېږي زه به برئ ته به نه کوزېږې وی نه
تاسو مانه تکړم نه یې او زما په نسبت ستاسو ثواب زیات نه دی خو زما زیات خوښ دی. وی قسم دی چې حضور پاک به په خپل نمبر کې کوزېده او د خپلې به یې نیوه مونږ به په رسوا وو. داسې عاجزي وه په نبي علیه السلام کې او بهترین اخلاق. نو او یو خان، دوه اسونه، اته تورې، شپږ زغرې او باقي ټولو سره د کجورو ډانګونه او کافر ټوټ مسلح دی، هر یو سره توره او غره او نیزې دي ورسره او لوی د جنګ په نیت را روان دي. ولا تکونو کالذین خرجوا بطرا، قرآن شریف کې الله وایي دغه خلک چې د کبر او د جوش په انداز راووتل. چې ابوجهل لښکر راووته نو جهم ابن سلط دام د پیغمبر علیه السلام د خاندان نو، هغه وی ما یو بل خوب ولیده، وی رالمه وی خوب دینم چې یو سړی راغی مکې مکرمې ته او په یو دغه باندې سور دی په اوښ باندې او چې څنګه راغی نو اوښ یې سملو او په توره ووو او د هغې نه دا وینې داسې اوچتې شوې او چې څومره د مکې د خلکو خیمې دي نو خیمو ته څاڅکي ورسېدی. هغه ملګرو ته ووایي چې داسې خطرناک خوب مې ولید. ابو جهل بیا عباس رضی الله عنه که عباس دلته راشه تاسو کې خو ډېر پیغمبران پیدا شو، خور دې بیا له پیغمبره د خوبونه یې دا دې بل پیغمبر پیدا کو او پته به اوسو لګي چې وینې به زموږ خیمو ته راځي او که وینې به ستا درواره خیمو ته ځي. دا دویم خوش دې خوا د ابوجهل لښکر روان د ابو سفیان د لښکر د مدد دپاره. هلته نبي علیه السلام د روحا مقام نه دغه دوه کسه جاسوسان ولیږل، هغوی واپس رالل. دې وخت کې پیغمبر علیه السلام یو مقام د صفرا ورته وایي، هلته رسېدلو چې جاسوسان واپس رالل. جاسوسانو ورته الوی وی صاحب دونه مونږ خبر شو چې د ابو سفیان د قافلې دپاره د ابوجهل قافله را روانه مدد دپاره. نو نبي علیه السلام ټول صحابه کېنول مشوره ورسره کوي. ودرېد نبي علیه السلام لا ولې دا خبره وکړئ ما تعویذه راته خپله د الله چې ما ته څه ویلي دي درته ویم، باقي ستاسو خوښه ده چې څنګه ستاسو فیصلې هغسې به کوو. ما ته خو رب العالمین دا ویلي دي چې دا یو د ابو سفیان قافله ده را روانه ده، یو د ابوجهل لښکر دی را روان دی. دې دوو کې چې کوم سره تاسو مقابله کوئ نو په دواړو به خدای ګټه درکوي. لقد کان لکم فی الفئ څنګه دی فئتین آیه دوه ډلې دي، یو دا ده یو هغه ده. ما ته خو خدای را ویلي دي چې که دې سره جنګېږې هم به ګټه ستاسو، که دې بل باندې ورځې هم ګټه ستاسو. اوس تاسو فیصله ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاس شو، ډېر خشته تقریر یې وکړ، ویل الله رسوله مونږ راوتي یو واپس نه ځو، دې د مکې خلکو مونږ سره انتهایي ظلمونه وکړل او ما چې درته په سر کې وې ټولې خبرې ورته وکړې، وطن هم ورته پرېښودو، بچي مونږ نه پاتې شو، چا نه ښځې پاتې شوې، مالونه هم پاتې شو، ځمکې پاتې شوې، 400 کیلومیټره هغه وخت کې د دوی هجرت کړی و. مونږ ته دومره مزل وکړو په هغې کې دې مونږ نه پرېږدي. 3 کاله ردي د لاسه مونږه په شیب ابي طالب کې تېرې کړې، د ونو پاڼې مې خوړلي، ستا په ملا مبارک یې لرې غورځولي دي او دا صحابه کرامو له څومره سزاګانې ورکړي دي. حبشې ته هم ته هجرت وکړو، مدینې ته ترې رالو، اوس هم مونږ نه پرېږدي، مونږ له پیغورونه راکوي، انصار راته لمسوي، د مدینې یهود راته لمسوي، منافقان راته لمسوي او بیا زمونږ په چراګاهونو راځي حملې کوي او زمونږ په فصلونو مالونه سوځي. الله رسوله زمونږ رای خدا ده چې ستا خوښه ده په هر یو چې ورځو مونږ درنه نه رستو کوي. حضرت عمر پاسې دغه هم مزیدار تقریر و. حضرت مقداد ابن اسود رضی الله عنه پاسې دغه ډېر ناشنا تقریر و. د الله رسوله او پیغمبر علیه السلام چې به یو تقریر کو نو دا آواز به یې کو اشیرو علی ایها الناس، ای ملګرو مشوره راکړئ، مشوره راکړئ. حضرت مقداد پاسې وی د الله رسوله ستا څه خیال دی چې مونږ به تا میدان کې یوازې پرېږدو، مونږ به دنه تقتلو؟ دا څه چته کېږي، مونږ به لکن نقاتل عن یمینک و عن شمالک و بین یدیک، مونږ به ستا نه یو خوا بل خوا مخکې وروستو جنګ کوو،
مونږ د موسی علیه السلام د قوم په شان قوم نه یو چې موسی علیه السلام ته وی اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسی علیه السلام قوم موسی علیه السلام ته وی ته او خدای دې جنګونه کوې، مونږ نه شو، مونږ د جګ ودان یو، مونږ به دلته ناست یو، مونږ هغه نه یو، مونږ به ستا نه مخکې وروستو جنګېږو او ستا په حکم چې څه دې خوښه وي هغه به کوو، او د الله رسوله چې څه درته خدای وایي کوه مونږ در سره یو. چې مقداد رضی الله عنه دا خبره وکوي د حضور پاک دا رنګ مبارک لږ سور شو، خو بیا یې آواز وکړه اشیرو علی ایها الناس، ځکه انصارو لا غږ نه کړی، خلکه مشوره راله راکړې. ځکه د مدینې انصارو چې پیغمبر علیه السلام کله هجرت کو نو دوی صرف دومره ورسره کړي چې وی مونږ په مدینه چا حمله وکړه مونږ به دې مدد کوو، په مدینه که چا حمله وکړه نو مونږ به دې مدد کوو. دی نو ویلي چې مونږ به تا سره باروز جنګ به هم در سره کړي، تا په ملګرتیا کې. نو حضور پاک وی اشیرو علیه هم تیاری دا فکر ونه کې مونږ یو ځل ته د خدای رسول منلې، دا مو ایمان او یقین کې ته څه د خدای خبرې، نو مونږ په تا کې شک نه کوو او نه تا په خبرو کې شک کوو. مونږ اگر چې تا سره بیعت کوو نو مونږ دا خبره پکې نه وه کړې، لیکن دلته کې زه ولاړ یم او زما د مدینې انصار ټول ولاړ دي، بس هم دي چې د دشمن یو غنه تاپ وجود ته رانه شي، هله به ستا وجود ته د دشمن غنه ادي کې مونږ ټول مړه شي، غالب کاله رانږدې کېږي. فکر چې ونه کې، بس زما مشوره دا ده چې د خدای د طرف نه تا ته که حکم دی په هغې روان شه، من درته رهي. چې دا خبره وکړه نه به حضور پاک مخ مبارک سو فیش وی ډېره ښه خبره ده. وی ښه نو د خدای حکم خدا دی ماته چې دا دوه ډلې دي تجارتي او دا یو بله چې په هر یو ورځې نو دا به تاله در کوم، خو زما رای دا ده چې دا د ابوجهل د لښکر والا دشمن ښه دی، په دې بل نه ورځو، دې له خو مونږ صرف دمکۍ لرو ته چې دې ویرېږي او مونږ نه په قلار شي. اوس خو یې لښکر راغی ورځو، او فکر مه کوئ د الله مدد مونږ سره دی. هغه دوه کسان یې ولېږل، وي دی لاړ شه معلومات کوئ چې د ابوجهل لښکر به کوم ځای را روان وي او کوم ځای به هغوی لاړل او صحابه کرام هم روان یا په لاره باندې. هغوی چې څنګه لاړل هغه بس بسه وادي، نو دا بدر چې کوم ځای کې کوي دی د دوی کوي سره دی ورغلل دا دوه صحابه و د هغه کوي نه مشکونه د اوبو ډکول، اوښانې هغلته یو ټیله وه هلته سملولو او راغلل د کوي نه مشکونه ډکوي. د کوي په غاړه یو څو جینکې هغوی مو د کوي نه اوبه وړي، هغه یو جینۍ بلې ته وایي چې زما قرضه راکړه، بله جینۍ ورته وایي لږ صبر وکړه، د ابو سفیان د قریشو قافله را روانه ده او سبا به دلته رارسي، نو زما سره څه سامان دی هغه پرې خرڅ کړمه، نو پیسې به پرې نغدې کړم، نو تاله به خپلې پیسې درکړم. اوس دا صحابو دا خبرې اورېدې ته یې غوږ یې ښودلی، مشکونه یې ډک کړل او په اوښانو یې کېنول کېښودل او راغلل نبي علیه السلام لا وی صاحب دقسې دوه جینکې یو بل سره په جګړه وي، یو د بلې نه قرض غوښته، بلې وی چې د ابو سفیان قافله دلته سبا رارسېږي، دا قافلې چې به تېري به یو یو ځای کې دمه کوله، نو هغوی بس خرید و فروخت خلکو سره د هغې علاقې کوه، نو یې معلومېږي دا چې بدر ته سبا د ابو سفیان قافله رارسېږي. هلته ابو سفیان ته پته لګېدلې وه، نو هغه هم خپل جاسوسان هم غواره کړو او په خپل هم ګرځېده را ګرځېده، ځکه دغه علاقه ما لیدلې زه ورته تللی یم د بدر دغې علاقې ته، داسې واړه واړه غرونه دي او په غرونو کې دننه لارې دي، دلته لاره ده هلته لاره ده هلته لاره ده، نو یو د غر نه یو خوی بل د غر نه بل خو یو بل ته نږدې وي خو ښکاري نه. نو ابو سفیان په دې چې هسې نه چې د لارو کې مسلمانانو له مخې له ورنه شو، نو هم ګرځېدل لګیا دی او معلومات کوي چې مسلمانان کم ځای دی. کوي را ورسېد ابو سفیان چې راورسېد د کوي په غاړه هغه جینکې ناست دی، جینکو ته وایي څه ناشنا خلک هم نه دي لیدلي په دې علاقه کې، څوک ناشنا خلک؟ هغې وایي نه ناشنا خو موږ نه دي لیدلي. وایي څه ګڼه ګوڼه وایي نه، یاره وایي یو دوه سړي اوس دلته راغلله او د دې کوي نه د اوبو مشکونه ډک کړل او لاړل. وی په څه وو پیاده راغلي وو که په څاروو باندې؟ وی نه په اوښانو راغلي وو. وی اوښان یې کوم ځای سملوړي وو؟ وی اوښان یې هغه خیلې شاته سملوړي غونډی شاته. ابو سفیان ډېر هوښیار و چې هغه اوښانو له ورغې نو اوښو چې یو ځای کې سملې خامخا پچې کوي سوټه کوي، نو چې هغه اوښانو هغه پچې وکتې نو هغه یې ماتې کړې، یو یو پچه یې ماتوله، نو په هغې کې هډوکي راوختل د کجورو.
نو دونه تجربه کارو کنه چې اډوکي څنګه وکتل وی والله نواتو یسرب وی قسم په خدای چې دا اډوکي د مدینې د کجورو اډوکي دي دا اوښانو د مدینې کجوره خوړلې ده او هغه اډوکي پکې دغه دي او معلومیږي دا چې مسلمانان هم دې غونډو کې ګیر چاپېره دلته چېرته دي بس زه خپلې قافلې ته لاړ رخ یې د قافلې د دریاب په غاړه که رخ یې بلکل بدل چې دلته خو مسلمانان دي لاره یې بدله کړه د مکې طرف ته او محفوظ شو هلته د ابو جهل قافله را روانه ده اوس هغه هم په دې لاره روانه کې زمزم ورته ویلو چې په دې پلانکۍ لاره باندې قافله راځي ابو سفیان اوس رخ بدل که خو هغې خو په دې لار راتلل هغې بدر ته رانږدې اوس د خدای شان ته ګوره د یو غونډی شاته مسلمانان دي بلې غونډی شاته کافر دي یو بل نه نه دي خبر حضور پاک مونځ کوه یو دوه کافران غلامانو د کافرانو صحابو په لاره کې ونیول تپوس یې ته وکړه څوک یې هغې ځان نه ښو چې دوه درې غوزار یې ورکړله ځان یې وښو موږ د ابو جهل د لښکر خلک رای وستل داسې اوس نبي علیه السلام مونځ کوي دوی یو وحي لګیا دي د ابو جهل نه لښکر که د ابو سفیان دروغ وایه هغې ته خو دا پته نه و چې د ابو جهل لښکر را رسېدلی هغې خو د ابو سفیان د قافله ده کل نو دوی به وهل نو چې وهل به او د ابو سفیان د لښکر یو د ابو سفیان ګیري به پرېښودل وی ښه د ابو سفیان لښکر کم قافله کم دی ده نو هغې به بیا یې مونږ د ابو جهل د لښکر نو دوی به بیا څه پیغلې ورکړی چې دروغ وایه شب د ابو سفیان ته قافلې یې دوی به او مهم ښه د ابو سفیان یم کم دی د قافله نه ما ته مونږ ته څه په مونږ د ابو جهل یي حضور پاک سلام وګرځو نو موسکی شو وی که دروغ درته وایي نو پرېږدی او چې رښتیا راته وایي نو وهی ولې د الله رسوله وی دا ټیک وی دا د ابو جهل د قافلې دی بلکل ما لی راولی وی تاسو د ابو جهل د قافلې وی څومره کسان دي وی صرف شمېر راته نه دی معلوم وی څه خوري وی اوښانه لالی وی درو د څو اوښانه لالی وی نهه یا لس نهه لس اوښانه لالی او د هغې غوښې خوري حضور پاک وی بس یا 900 دي یا 0 دي دا 900 د زرو په منځ کې دي صحابه ورته وي د دې غر نه پورې دي هغې دلته دي همون دلته یو اوس بیا مشوره راکې که جنگ دوی سره کوې خو ډېره ښه ده که نه کوې چې ځو واپس صحابه وایي د الله رسوله جنگ به څنګه نه کوو اوس خو که واپس ځو سبا به لا پورې خلک خاندي چې هغه تجارتي بې سر و سامانه قافله وه نو هغې پسې تلل او چې کوم لښکر راغې ده تورو نیزو والا د هغې نه تښتي اوس خو خامخا جنګ کوو او ولې به جنګ نه کوو د مسلمان دپاره جهاد کې دوه خبرې دي که مړ شو شهید شو جنت ته لاړ که جمدی پاتې شو نو غازی شو مجاهد شو ګناهونه لال ختم شو مونږ له خو په دواړه کې ګټه ده زمونږ دا روجې او منځونه او حجونه او ذکرونه خو دې دپاره دي چې مونږ پرې خدای رضا کړو نو په اسانه یې ولې رضا نه کړو په دې په اسانه رضا کړي چې مړه شو نو چېرته به ځو خو جنت ته تا راته ویلي دي رښتیا خبره ده خو جنت ته به ځو که نبي رسول ډېره ښه دا چې کوم له جنګ شوی دی بدر ورته وایي یا خو دا د دې قوم د مشر نوم وي بدر او یا دغه ځای کې چې کوم کوی دی د هغه کوي اوبه پاکې خوږې وي خلکو به د هغه کوی نوم بدر و نو په دې وجه دغه علاقې ته بدر و اتفاق دا و چې نبي علیه السلام څنګه دی بدر ته را داخل شو د دې نه مخکې د ابو جهل قافله راغلې وه د کوي غاړه او چې کوم پاک اعلا ځای و هغه مې نیولی و بس یو بل سره مخامخ اوس خو مخامخ دي دي شګې دي او اوبه هم پکې دي شته او شلاقه شګنن هم ده نو نبي علیه السلام هلته کې صحابو ته خیمې پخې کوي باید صحابه رالل نبي علیه السلام له ویې صاحب ته چې دلته کې دا په مونږ ډېره کې د کافر په مقابله کې دا د خدای په حکم دي او که نه اسې دلته مونږ ډېره کېږو که اسې وي خو دا دلته جنګ نه دی بل خوا ځو نو بل علاقې ته لاړ شو داسې نږدې بل میدان ده دا کافران به راپسې راځي هلته به ورسره جنګ و او که نه د خدای په حکم وي نو بس بیا خو چې څنګه ستا خوښه حضور پاک وفرمیل د الله په خوښه یو صحابي د جنګ ډېر ماهر و هغه وی صاحب د الله حکم کوم په سر و چشم خو جنګي طریقه دا نه ده دا چې مونږ قبلې پرېوتو ځکه شګه کې منډه نه والي کېږي مونږ منډه و شګه کې سړی ستړی کېږي
شګه ګرم هم ډېره زیاته وي بل اوبه نشته او په جنګ کې د اوبو انتهایي ضرورت وي نبي علیه السلام یې ما ته د الله حکم دی اوس خوښه ستاسو ده وایي چې د خدای حکم دی بیا پکې څه دي قدرت ته ګوره د شپې خدای باران وکړو قرآن شریف کې الله تعالی فرما چې باران وشو هغه شګه کېناسته تو ختم شو او دومره باران وشو چې صحابو ځان له ډنډونه جوړ کړل هغې کې اوبه درېدې بعضې صحابو وجودونه پلید شوي وو جنابت لویه بېودسي پرې راغلې وه هغې پکې هم لمبل مشکونه هم تېره او د کافرو طرف ته چې کوم علاقه وه چپاړه شوه چې هغې به منډه وله را پرېوتل په چې منډه به یې وله را پرېوتل په حضور پاک یې هم لیدل معامله خدای بدله کړه د هغوی هغه ښځې خدای هغوی له خویدان کې که زمونږ هغه د شګو ځای مونږ له خدای پاک کلک که او د اوبو انتظام یې مرله حضور پاک داسې یو کیله غوندې یو په هغې باندې صحابه یو سفر جوړ وی صاحب تاله یو سفر جوړو وی ته به جنګ کې شرکت نه کوې ته د دې ځای د مونږ ته هدایات راکوه او د دې ځای نه د مونږ تماشه کوه چې سفر یې وله جوړ کړو دا حضرت ابوبکر صدیق او نبی علیه السلام ماښام هغه سفر ته ننوتل او هغه سعد ابن معاذ چې د مدینې په سردارانو کې سردار و هغه توره په لاس د نبی علیه السلام ټوله شپه څوکۍ وکړه حضرت ابوبکر صدیق وایي مونږ ټوله شپه خوبونه وکړل او قسم دی که حضور پاک د شپې 1 منټ او 2 منټه مو د شپې ټوله شپه الله ته په عبادت او الله ته په زاره او عجیبه تاریخي دعا حضور پاک په دې مقام کې وخت تاریخي دعا وی الله ما ډېر محنت وکړه په مکه مکرمه کې په مدینه منوره کې او خدای دا 314 ملګري مې ځان له پیدا کړي دا 314 نور نشته په مخ د ځمکه ستا نوم والا دقه دي نور نشته او الله دا ډېر غریبانان دي خدایه مالدار نه دي ګورې مالدار هغه دي مقابله کې راته ولاړ خدای دا کار دا بنډو والا نه دي منډو والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ خدای دا بې کسه بې څوکه دي کبرجن نه دي کبر والا خدای هغه دي مقابله کې ولاړ یا الله دا شلېدلې جامې دوی چولي او د چا سپلی نشته واقعي د ډېرو صحابو به کې سپلی نه فیبلې خپېرول بې سره بې سامانه دي خدای دوی سره هېڅ وسله نشته صرف دغه څو تورې دي خدای هلته ټول مسلح دي هېڅ ورسره نشته صرف یو څیز دی پروردګاره چې هغه ستا په دشمنۍ تا ته مقابله کې ولاړ دي او دا زما د فقیران مسکینان بې څوکه خدای ستا په امداد د دوی یقین او ایمان دی الله ما به نه ذلیل کوې ګورې خدای ما دوی سره وعده کړې ده چې تاسو سره به خدای مدد کوي نو خدای ما به نه ذلیل کوې الله ما به نه رسوا کوې ګورې خدای ما به بې وعدې کوې نه ځکه ظاهر کې خو سړی دې ته ګوري نو 314 او زر او د کجورو د ډانګ مقابله په توره کم ځای کېږي او پیاده مقابله ده دغه سره کم ځای کېږي د اوښانو د اسونو سره کم ځای کېږي وی خدای ما به نه رسوا کوې الله ما به نه ذلیله کوې ګوره او ما به نه بې وعدې کوې خدای ما وعده کړې ده او یا الله که دا 314 مسلمانان دې مړه کړل دوی سرونه ستا په ذات او ستا په دین تیار ولاړ دې ته ولاړ دي چې دوی ستا په دین نه سرونه ورکوي تیار ولاړ ما ازمایلي دي خدایه او که دا 314 نن مړه شو الله تر قیامته پورې به ستا د نوم اخیستو والا بیا څوک پاتې نشي بس چې ولې کې دوی مري نو حضور پاک به څنګه هم دې پاتې کېږي او که دا لاړ شي نو بیا خو ټول کفر دی ایمان خو لال ختم شو اسلام خو لا نو خدایه که دا 314 کسان دا بې کسه بې څوکه شلېدلو جامو والا فقیران دا لاړل د منځه قیامته پورې به ستا د نوم اخیستو والا څوک پاتې نشي جاړې ټوله شپه تر دې حده پورې او په ولاړه دعا کوي چې د نبي علیه السلام د سر مبارک نه څادر پرېوته
حضرت ابوبکر صدیق څادر راواغېستو په سر یې کېښود او د مټ یې کلک ونیوې حسبک یا رسول الله د خدای رسوله بس نوره دعا مه کوه دا کافي نور چې بالکل دعا ونه کړي به دا کافي د څه چې کېږي فکر نه کوه بس هېڅ سوچ چې ونه کوې هېڅ فکر ونه کوې بس چې څه شو بس دا دعا چې څنګه یې وکړه نبي علیه السلام دعا نه پس راووته او ډېر زیات خوشحاله او خندلې صحابه وایي دا خو د خوشحالۍ مقام نه دی د خندا نو دا آیت یې وی سیهزم الجمع ویولون الدبر دا آیت خدای نازل کړه چې دا ټول به تښتي دوی ته به شکست میلاویږي تاسو له به خدای فتح درکوي وی ما سره خدای بل امداد وکړه ما سره الله ماله زیری راکړه چې تاسو له به خدای ګټه درکوي هغې له به خدای شکست ورکوي نو راغی نبي کریم صلی الله علیه صحابو ته دلته راشي لاس یې کېښود وی هذا مسرع فلان غدا انشاءالله وی دا د فلانکي د مرګ ځای دی دلته به فلانکي پروت وي دلته به ابو جهل پروت وي دلته به امیه پروت وي یو ځای باندې لاس کېښود او د یو کافر د مرګ ځای ښو یو صحابي وی زما د الله په ذات قسمي چې پیغمبر علیه السلام د کم کافر نوم اغشت دی او په کم ځای لاس یې ایښودی دی وی په هغه ځای سار له هغه کافران مردار پراته وي د هغې نه لږ هم اخوا دیخوا نه الله پوره مدد وکړه اخوا ته 1000 فوج مخامخ دیخوا 314 غریبانان مسکینان فقیران بې سپلو بې څادرونو والا هلته کې پکې عتبه تقریر وکړو نبی علیه السلام سره د صحابو هم بدر میدان ته ورسېده او د مکې کافران د ابو جهل لښکر هم بدر میدان ته راورسېد دواړه یو بل سره مخامخ شو په هغه میدان کې او ما درته ویلي چې صحابه په اصل کې د ابو جهل د لښکر په نیت نه ووتې د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت وتي نو ځان سره جنگي سامان کم وړی و 8 توري دي 6 زغري دي او 10 اوښان دي او 2 آسونه دي او د کافرانو د 1000 کسانو لښکر دی او ټول مسلح دی هغې سره 80 آسونه دي او 900 ورسره اوښان دي او ډېر جوش او خروش سره دي او په دې نیت دی چې دا مسلمانان خو ډېر کم دي نو دا به مونږ ټول ختم کو میدان جنگ کې چې کله یو بل سره مخامخ شو نو بعضې کسان و کافران لیکن لږ نرم دل و رحم دل و لکه اخنس ابن شریق او د هغه قوم هغه خپل قوم سره راجمع که او وی چې قومه مونږ خو د ابو سفیان د قافلې د بچاو دپاره راغلي یو او د ابو سفیان خو بچاو لاړه مونږ خو جنگ له نه یو راغلي مونږ خو دې له راغلي یو که زمونږ په قافله چا حمله وکړه نو مونږ به جنګ کوو قافله بچاو مکې ته ورسېدله نو مونږ جنګ سله کوو دا که مسلمانان دي خو زمونږ رونه دي زمونږ تربوران دي جنگ مونږ نه کوو نو اخنس ابن شریق سره د خپل ټول قوم بنو خزاعه واپس لاړه هغوی جنگ کیسه وانغشته بل یو کافر و عمیر ابن وهب هغه د مرګرو ته وی چې زه ورځم او دا مسلمانان ګورم چې څومره دي په اس باندې سور شو راغی او د مسلمانانو د صفونو نه ګیر چاپیره چکر واو هم لراغی وی یاره 300 خوشه دي وی اورګې ګورم دا 300 خو ډېر لږ دي خو به ځان نه وجني زمونږ مضبوط لښکر دي مونږ سره نشي جنګېدی کیدی شي دوی دوکه کوي او د دې غونډۍ شاته دي ځان سره نور لښکر پټ کېنولي
نو زه چکر لګوم. نو دی لاړ د بدر د غونډو د غرونو نه تاو راتاو شو، هېڅوک یې پیدا نه کړل. چې راغی حکیم ابن حزام، دا وروستو بیا مسلمان شوی دی، دغه وخت کې کافر و. هغه ته وایي حکیم وی مسلمانان خو دغه 300 تقریبا دي او ما چکر ولګو شاته ورسره نور څوک شته هم نه، ډېر لږ دي او ډېر لږ جنګ سامان دی ورسره، یو څو تورې دي ورسره، خو جوش او جذبه مه ولیده، یا به دوی مري او یا به مونږ کې خلک وجني. نو که دا مړه شو او یا مونږ کې بعضې خلک مړه کړل، نو بیا له دې نه پس به د ژوند څه مزه وي؟ دی لږ ښه سړی و پکې. ځکه دا مسلمانان څوک دي؟ خو زمونږ قومیان خلک دی. نو جنګ څه دپاره کوو؟ مونږ چې په کوم مقصد راغلي وو چې زمونږ د تجارت قافله ده او مسلمانان یې لوټ کوي، هغه قافله هسې محفوظ مکې ته ورسېده، زما له جنګ نه غواړ. حکیم ابن حزام ورته وایي عمیر ابن وهب ته، وی ته راځه عتبه مشر سردار دی زمونږ، هغه سره به میلو شو، به پوی کې عتبه له رالل. عتبه د مکې مشر و، لوی سردار و، سپین ږیرې، هغه ته یې الوي. عتبه وی زما هم دا خیال دی چې جنګ نه کوو. عتبه قوم را جمع کړ، قوم ته یې وویل قومه یو تقریر یې ورته وکړ، وی مونږ څه له راوتي یو؟ مونږ دې له راوتي یو چې مونږ ته د اطلاع شوې وه چې ستاسو تجارتي قافله باندې مسلمانان حمله کوي، مونږ دې له راغلو. اوس پته ولګېده چې هغه تجارتي قافله زمونږ بچ بچو مکې ته رسېدلې ده، ولې جنګ کوو؟ که دا مسلمانان دي نو یا د چا رونه دي، د چا بچي دي، د چا تربوران دي، د چا پلاران دي، نو خپل قوم ولې مړه کړو؟ او یو عجیبه خبره یې وکړه، وی پرېږدی دا محمد او د هغه ملګري صلی الله علیه وسلم، پرېږدی که چا مړ که مونږ به خلاص شو، او که ده له خدای غلبه ورکړه او دی غالب شو، نو زمونږ د قوم بچی دی، د ده عزت زمونږ عزت دی. څه بده خبره خو نه ده، که دی غالب شو خو زمونږ بچی دی، د ده عزت زمونږ عزت دی، او که چا بل چا مړ که نورو خلکو ته به یې پرېږدو نو مونږ هم ترې خلاص شو. قوم ټول عتبه سره ودرېد، وی بلکل. او د هغې وجه څه وه؟ عتبه ولې دا خبره وکړه؟ عتبه ځکه وکړه چې ما تېره جمعه تاسو ته 2 خوبونه ویلي، 2 خوبونه، یو بیبي عاتکې خوب لیدي و هغې نه معلومېده چې دا مسلمانان بریمون او کافران شکست بونی، او یو د جوهیم ابن سلط خوب و، هغې نه هم دا معلومېده چې مسلمانان بریموني، او بل د دې عتبه یو غلام و عداس، چې کله حضور پاک د طایف نه راته هغه عداس په لاره کې مسلمان شوی و، نو عتبه ترې تپوس وکړو، وی عداسه دا ولې؟ نو هغه ورته الوی، وی دا د آخرې زمانې پیغمبر دی، دا رښتونی دی. نو عتبه ته پته وه، د دې علامونه ورته پته وه، نو جنګ یې نه غوښته. او هسې هم بعضې خلک په قوم کې داسې منپسند دي جنګ نه غواړي. عتبه قوم په دې آماده که چې جنګ نه کوو. ابو جهل شیطان دی وخت کې نو بارو، هغه ته چالوی، هغه راغی، هغه یو خبره وکړو، یا عتبه د جنګ نه ولې ځان ساتي؟ دا د زوی دی ابو حذیفه، هغه مسلمان دی او مسلمانانو سره په صف کې ولاړ دی، نو عتبه په زوی یریږي چې زوی به راله څوک مړ کړي. او د دې نه مخکې یو کافر و عمرو ابن حضرمي، اچته په لاره روانو، بعضې مسلمانانو سره یې څه جنګ راغلی و، هغه عمرو ابن حضرمي وجلی شوی و، مردار شوی و. نو عتبه د ابو جهل د هغه عمرو ابن حضرمي زوی راوغوښت، عامر یې نوم و. یا عامره، وی کاکا خو د رور مرګ وینه بخي، حالانکې دا خو د هغه د رور د بدل دپاره دا کافر نور وتی. هغه چغې کړې، وا عمره، وا عمره، ای زما روره، ای زما روره. بس هغې سره هم خلک ګرم، او په عتبه الزام ولګو چې زوی د مسلمانانو په صف کې د ابو حذیفه، ته په هغه یریږي. نو عتبه وی ښه، اوس به پته ولګي چې نر څوک دی. نو ده د بهادرۍ نه په دې سینه د شترمرغ وزرې لګولې وې، او یې د اوسپنې ټوپۍ راوړی،
میجن ورته وایي. نو ټوپۍ یې وله راوړه نو سر یې غټ و پې نه برابرېده. نو بیا د سر په رومال باندې وتړه او میدان ته ووت. هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر وختي ټول صحابه ودرول او د جمع مونځ یې وکړو او د مانځه نه مخکې پسې صحابو له د جنګ ترغیب ورکړو او دی ورته ووی چې ما سره خدای وعده کړې ده اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم ما ته خدای ویلی دي چې که د ابوجهل په لښکر ورځې دام در کوم او که د ابو سفیان په تجارتي قافله ورځې دام در کوم. ما سره خدای وعده کړ هېڅ فکر چې ونه کوې سیهزم الجمع ویولون الدبر او ما ته خدای ویلی دي چې دا کافر به شکست مونې او تاسو له به خدای فتحه درکوي. فکر مه کوئ فتحه زمونږ د وسلې ته مه ګورئ. ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذله. الله رستو فرمایي که نه وی ستاسو عدد کم و زر تاسو 314 وسله د سره کمه وه طاقت په لحاظ د هغه مضبوط و مزل هم زیات کړی او تکلیف کې مبتلا وی بیا هم دله خدای مدد وکړو. نو د جهاد ترغیب یې ورکړ د شهادتونو ترغیب یې ورکړ او بیا صفونه نیغولي. چې کله یې صفونه نیغولو غش یې راواغېشته او داسې راښکی یو صحابي دی حضرت سوید رضی الله عنه هغه لږ یو کوټۍ خېټه رابار و د صف نه. نو نبي علیه السلام ورسره خوش طبیعتي وکړه نو په خېټه یې وله غشي راښکه وی استوي یا سوید سویده نیغ شه برابر شه صف کې او خېټه باندې غشي راښکه بس هغه نیغ ورته د صف نه راووته وی د الله رسوله مونږ په ته ایمان راوړی دی او ستا په انصاف والا دین مونږ ایمان راوړلی دی نو اعدل ما سره اوس انصاف وکړه. وی څنګه د سره وکړم وی زما خېټه دې خوږ کړه نو زه دنه بدل اخلم. صحابه هم حیران خدای ته څنګه امتي دی چې او څنګه صحابي او حضور پاک و قصدن د لخېټه نه ده خوږ کړی د سره یې خوشطبي وکړه او غش یې راښکه وی نه انصاف غواړم ما په دغه انصاف ایمان راوړی دی. نبي علیه السلام ورته زر لمن مبارکه اوچته کړه وی راشئ زما نه خپل انتقام واله. داسې ښکلي اخلاق خدای پاک ورکړي چې لمن یې اوچته کړه دغې سوید ورمنډه کړې او سوید ورمنډه یې کړې او د حضور پاک خېټه یې ښکل کړه بار بار یې ښکل کړه عربت هذا یا رسول الله د خدای رسوله دغه مې اراده وه چې ستا دا خېټه ښکل کړم او د الله رسوله ممکن ده چې دا زما اخیري ستا سره ملاقاتي ما له د خدای په دربار کې دعا وغواړه چې الله په ما رحم وکړي. حضور پاک ولې ډېر په مینه دعا وغوښته. صحابو صفونه چې کله برابر کړ نو حضور پاک الله ته بیا لاس اوچت. ظاهري اسبابو په نظر خو مسلمان کمزوری دی. یا الله دا قریش ډېر په کبر راوتي دي خدای او ډېر په فخر راوتي او ډېر په لویه وسله او په یو ډېر لوی شان او تکبر کې راغلي دي خدایه مقابل کې زما ملګري ډېر عجزانان او کمزوري دي خدای الله د دې قریشو دا کبر په خاورو کې واچول او زما دې ملګرو له خدای غلبه ورکړي. دا دعا یې بیا وکړله وه حضور پاک سات په سات الله ته متوجه کیږي او کافر هغه خپل کبر او غرور کې دي. ابو جهل چاته وی چې دا مسلمانان به څومره وي وی 300 به یاره وی داسې وکړې وجنه یې ما جمدي به ونیسو مکې ته به یې بوځو هلته به ورسره راکاږي. دا د وجنه ما دا خو بې وسلې خلک دی چې ګوتې وله یو نس او شیطان راغلی دی شیطان د سراقه ابن مالک مدلجي په شکل کې او شیطانان یې ځان سره د هغه د ډلې په شکل کې د بنو مدلج په شکل کې راوستلي. ابو جهل ته وایي د سراقه شکل کې وایي زما قوم دقه دې ما راوستلی دی غم یې مه کوه زر تاسو یې زر دله ما راوستي دي